د کالیفورنیا د یوه داسې ځمکې یادونه کوم چې د تودوخې او ویر په تاریخ کې په تل پاتې شي. دا ځای د دیت ولی یا مرګ دره بلل کېږي. دغه ځای د صحرا په زړه کې د طبیعت یوه ویرونکې ښکلا لري، چیرې چې ژوند له خپلې وروستۍ کرښې سره مخ کېږي. درنو لیدونکو، که چیرې تاسو دا چینل نوي سبسکرایب کړئ، دا چینل د نړۍ د حیرانونکو پیښو او جالبو موضوعاتو ویډیوګانې درته وړاندې کوي چې ستا پوهه به نوره هم پراخوي. حتما سبسکرایب وکړه ترڅو هیڅ جالب حقیقت له لاسه ورنه کړې. ویډیو لایک کړه او خپل نظر کومنټ کې راسره شریک کړه. ستا لایک، کومنټ او سبسکرایب موږ هڅوي چې نورې لا هم زړه راښکونکې ویډیوګانې چمتو کړو. خو ولې دیتولي دا نوم یوازې د تودوخې له امله نه دی ورکړل شوی، بلکې د هغه وحشتناکه تاریخ له امله هم دی چې دلته پټ دی. دا ځای په شمالي امریکا کې تر ټولو ګرمه نقطه ده، چیرې چې تودوخه ډېر ځله 130 یا 450 سانتي ګراد ته رسیږي. دلته هره شګه او هره ډبره خپل راز لري، او دغه ځای داسې ښکاري لکه چې د ژوند لپاره یوه اوږده مبارزه وي. دیت ولی یوازې یوه صحرا نه ده، دا یو د طبیعت د قهر ډګر دی، چیرې چې هر څه یوازې د بقا لپاره هڅه کوي. دلته د تودوخې لوړوالی داسې دی چې انسان یوازې څو دقیقې په دې ځمکه کې تګ ته اړتیا لري ترڅو په یو ځل ژوند له لاسه ورکړي. خو د دې صحرا په ژوره زړه کې یو راز پټ دی، هغه راز چې یوازې طبیعت په خپله پوهیږي. د دې ځای په شګو کې داسې ژوند هم موندل کېږي چې د دې تودوخې سره ځان برابر کړی دی. د دې ځای یو ځانګړی شان او ځواک شته چې په ژوند او مرګ کې یې توازن لري. دیت ولی یا د مرګ دره نه یوازې د تودوخې په لور ګرځي، بلکې د خپلو افسانو سره یې هغه ځالې بلنې چې هر څوک یې د خپلو سترګو لیدلو ته زړه ښه کوي. خو کله چې د دې ځای یوې خطرناکې پوړۍ ته رسیږئ، تاسو پوهیږئ چې دلته ژوند کول یوه مبارزه ده. دا ځای لکه د طبیعت یوه اوږده، خاموشه او د پای ته رسیدو هڅه ده. هغه کسان چې دلته سفر کوي نه یوازې د تودوخې له سختۍ سره مخ کېږي، بلکې د دې صحرا معما ته هم حیران پاتې کېږي. دلته هر ګام یوه نوې معما ده چې د طبیعت د پراخه ځواکونو لخوا رهبري کېږي. که څه هم د مرګ دره د مرګ په نښه دی، خو دا ځای د یوې ښکلا بڼه هم لري چې د طبیعت له خوښیو څخه یې بې برخې نه ده. دا یوازې یوه صحرا نه ده، دا یوه زړورتیا ده، یوه د بقا مبارزه ده چې هر څوک چې دلته راشي باید هغه ته درناوی وکړي. او د دې صحرا په زړه کې یو راز شته چې لا تر اوسه حل نه دی شوی. د دې ځای د شګو دانه او د نمونو ریګي تپه د ژوند له جهاده خبر ورکوي. د مرګ دره یوازې یو خونړی ځای نه دی، دا د طبیعت یوه درس ورکوونکې نړۍ ده. هغه کسان چې په دې صحرا کې سفر کوي پوهیږي چې دا ځای یوازې د تودوخې سره مخ کېږي، بلکې د هغې ته یو ځانګړی بقا مبارزه مخامخ کوي. مرګ د دې ځای طبیعت نه دی، بلکې هغه حقیقت دی
چې د دې ځمکې ځواکونه یې رهبري کوي. هغه کسان چې دا ځای لیدلی پوهیږي چې دا یوازې د هغې ښکلا لپاره نه دی، بلکې د طبیعت د غیر متوقع وحشتناکه ځواک لپاره دی. د مرګ دره یوازې یوه صحرا نه ده، بلکې دا د یوې رازناکې نړۍ دروازه ده چې خپل معما یې ښکاره کولو لپاره جوړوي. او کله چې تاسو د دې ځای تر ټولو لرې نقطې ته ورسیږئ، پوه به شئ چې تاسو د یوې ښکلا لوري ته روان یاست چې طبیعت یې جوړ کړی دی. دا د طبیعت یوه خاموشه نړۍ ده چیرې چې ژوند تر ټولو سخت شرایطو سره هم ځان مومي. د مرګ دره د نړۍ یوه بېنظیر ځای څخه دی چیرې چې طبیعت خپل ځواکونه ښکاره کوي او انسان باید د دې ځای له ځواک سره مبارزه وکړي. او دا حقیقت یوازې د هغه کسانو لپاره روښانه کیږي چې د دې ځای څخه تیر شوي وي. د مرګ دره خپله رازونه پټوي، خو دغه رازونه د هغه کسانو لپاره دي چې ویره نه لري او د طبیعت د ځواک سره موافق وي. د مرګ دره یوه نړۍ ده چې هیڅکله نه بهي، خو د دې نړۍ پټ رازونه همیشه د ژوند یوه بېسارې کیسه لري. او دا کیسه تل پاتې کېږي ځکه چې دا حقیقت دی.